السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دا ښځې اختریان نه کوي او زر لري او په ورباندې کېږي خو نه یې کوي. محترمه ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که پر چا اختری کېدی اختری نه وکړي زموږ وه عیدګاه ته دې نه راځي. د عیدګاه څخه کافران او منافقین منع کېدل. نو هغه څوک چې اختری نه کوي نو دا د منافقینو په صف کې به راپورته کېږي. الله دې موږ ځینې وساتي. ګوره فاطمه رضی الله تعالی عنها او د دې خاوند دومره مسکینان وه چې په شپو باندې په کور کې وچه ډوډۍ هم نه وله. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته اختری ور برابروي او بیا ورته وایي چې لورککۍ راسه اختري ته ودرېږه پر اول څاڅکې الله د ټولو ګناهو عفو درته کوي او د هر څاڅکې وینه یې او غوښې یې هډوکي یې دا ستا په ترازو کې چې په ورځ قیامت ستا عملنامه تلل کېږي دا به په 80 چنده باندې وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها کره دغه پردې نه دي پرېښي. یو وخت دی له جهاده راځي د دې کره پرده راځړېږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پردو ته وکتل خو اباد یې سو ووتی دا افسوس وله چې زما د پلار دغه زینت د دیوالو نه دی خوښ. نو یې خادم ته په لاس ورکړي چې دا وروړه مجاهدینو ته واقف کړه. په هغه غریب کور کې په هغه مسکین کور کې هغه مسکین خاوند هغه مسکین پلار او هغه مسکینه ښځه لکه فاطمه رضی الله تعالی عنها دې اختری نه دي پرېښی. زموږ خویندې چې یوه جوړه کالي په 10,000 15,000 روپۍ باندې کوي د ډیکوریشن د زینت شان په زرهاو رانیسي خو په اختر کې بیا دا وایي پر ما خو نو اختری نه کېږي. الحمدلله چې قبر سته که قبر نه وی بیا به موږ څه کول نه پوهېږي پوه بس وي. تاسو د پخوا زماني انسانان وګورئ چې د الله څخه بیرېدل څومره ژړل یې څومره او نعمتونه یې څومره کم وه. د ماښام پر ډوډۍ به نه وه قادر د غرمې پر ډوډۍ به یې نه وه قادر خو عبادتو کې به بیا دومره وه چې د انسان عقل کار ورته پرېږدي. موږ سهار و ماښام مړېږو د سهار ټیغ ماښام کاږو د ماښام ټیغ سهار کاږو چای دي کالي دي لباسونه دي و چې سم حساب سړی راواخلي زموږ په جامعه کې به داسې څوک نه وي چې اختری ورباندې واجب کېږي نه. سبحان الله. د ابوبکر صدیق او د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنهما او دغه رنګه د ابو درداء او دغه رنګه د عبدالله بن عباس او دغه رنګه نور صحابه کرام مبارکان چې دومره ژړل د الله له ډاره او له ویرې چې په مخ کې یې داسې تورې لیکې معلومې سوې. موږ په کوم ځای باندې ورته ناست یو موږ په کوم مقام کې ورته ناست یو موږ د نس زامن چې نس مو موړ وي دغه نسونه به مو په قبر کې بیا په تکلیف کې موږ د شهواتو موږ د لذاتو زامن یو دغه لذات شهوات به مو بیا په قبر کې په تکلیف کې. محترمې خور دغه سره زر در پاته دي دا ښه کالي در پاته دي په یوه سپین کفن کې به دې له کوره باسي هغه خړ قبر ته چې خاوره د ډبرې دي لوټې دي هغه کوچني قبر ته به دې ورولي د ژوند ټول شان به در څخه پاته وي. محترمې خور اختری وکړه یاره ولاړه څه کالي زر ټول شان خیرات که ټول خیرات که 3 جوړې کالي راوګرځوه ما یې کوه اختری موږ نه درته وایي چې اختری وکړه. او که ستا د ماما د زوی واده وي تور لره نوي کالي جوړوې یوه جوړه نه 2 نه 3 نه
خو لیکن د اختر په ورځ بیا اخترۍ نه لري نو د الله لعنت به وي پر دغه زنانه باندې پر هر هغه زنانه چې د الله لعنت سو هغه زنانه به دوژخ ته ځي څنګه دې د خپل بدن په دوژخ ربلیږي میړه ته زارۍ وکړه میړه ته وژاړه ما ته خو ښځو شکایتونه کړي دي که ملا وم هم که اوس به دا انټرنیټ کې خدمت کوم هم دا شکایتونه به راته راغلي چې مولوي صاحب خاوند پیسې نه راکړي پیسې نو دا څه پکې خو ځي کالي په رانیسي د دې یوه جوړه کالي په 2 زره ده راته ژړلي پې په دې کې تر اوسه یوې خور هم نه ده راته ژړلي چې دیوبندي ماته خاوند اخترۍ نه راکړي دا ستاسو خاوند چې ټول کال د ده په خدمت کې ټول کال د ده سره په خدمت کې او چې دی تا ته د کالو پیسې درکړي تا ته د نور شانو پیسې درکړي تا هغه سره ساتې اختر سراج اندیز خاوند ته ووایه چې دا پیسې ما جمع کړي دي پلانکې ورځ چې تا راکړې پلانکې ورځ چې تا راکړې زه اخترۍ کوم زه نه کالي غواړم نه پړونی غواړم محترمې خور ستا دپاره د جنت پړونی ستا دپاره د جنت لباس خیر دی خاوند به دې له کوره وباسي خو په موږ کې دغه د ښو ماده نسته په موږ کې دغه د خیر ځای نسته نو کومې خوندې چې زر لري که پیغلانې وي که سپین سرې وي که ود سوي وي که ناود سوي دا بعضې نجونې دی دي چې دا ود سوي لانې ځان دی بولي لکه د خدای یو حکم چې دې ته نه یم متوجه او دا اوس خوند چې زه وینم او د دوی سینګارونه او د دوی مصرفونه والله پر ټولو باندې اختریان کېږي سرمایداره له کور هم په اختر یو اختر حلالېږي یو څه شرم وکړي یو څه د الله څخه وبېرېږي دغه دنیا به د اور سکروټې وي دغه عمیل د سرو زرو چې تا په سینه پروت دي په ورځ د قیامت به دې پر دغه ځای باندې د اور سکروټې پر سینه پرتې دغه انګشترۍ و والي و دغه پایزیبونه د سرو چې ته استعمالوې په ورځ د قیامت به د اور سکروټې په دغو ځایو باندې تاسو لږ فکر وکړئ فاطمه رضی الله تعالی عنها یو وخت راځي د محمد رسول الله کره او مخ یې تک ژاړ دی او بچی یې پیدا سوی دی او محمد رسول الله ته وایي چې پلاره دا څو ورځې کېږي چې زموږ کره شی نسته او زه ضعیفه یم نو لوږې نوره پسې ضعیفه کړې یم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې زما په کور کې دا 3 ورځې موږ له اوبو ما سوا د ډوډۍ څکه نه ده کړې خو هغه مور هغه خور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور مبارکه فاطمه رضی الله عنها هم اخترۍ کوي زما استاد یې ګوته زما استاد اشپزۍ و زما استاد د خوړونو شانو ته وګوره چې موږ خورو څو قسمه شان خورو څو قسمه شان راځي څو قسمه اغوندو څو قسمه استعمالو او بیا له ځان سره دومره ظلم کوو نو محترمینو خوندو اختریان وکړي دا ستاسو اختریان زما کور ته راځي نه ماته ګټه رسوي ستاسو په خاطر درته وایم عالم یم کاشکې نه وای عالم کاشکې یو عمې وای بیا به مې پر دا جامعه زړه درد نه کولی خو زه به هم دغه یو ساده سړی وم خو چې وینم رامعلومیږي خو د خلکو سر نه خلاصېږي حدیث نمبر 3 صفحه سلمه الترغيب والترهيب جلد نمبر 2 او دغه رنګه تنبيه المختارين صفحه نمبر 1 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا لهدي دنیا ستړی ستومان دې کړم د ګناه پیټ دې را پڼ کړ سرګردان